دا یو روز سوال کړی دی چې په انټرنیټ باندې او په دې واتساپ کې او په دې موبایلو کې یو میسج چلیږي او هغه دا دی چې څوک سل پیرې د جمعې په ورځ د الله دا نوم وایي یا باري یا باري نو الله به په قبر کې یوازې نه پرېږدي او چا چې د دې سلو نوم زیات وي نو الله به قبر تر و تازه ساتي او دغه شان د الله نور نومونه ذکر کوي چې دغه الله د پلانې نوم دومره ووایي نو هغې سره دی د پلانې نوم ووایي هغې سره دی نو دا خبره صحیح ده او که نه الجواب د دې خبرې هېڅ بنیاد نشته نه په قرآن کې او نه په حدیث کې بلکې زه درته یو فایده ذکر کوم او امام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کړې ده هغه ده چې د الله نوم مجرد مفرد صرف نوم اخیسته داسې مشروع نه دي لکه اوس یو سړی ناست دی هسې ناست دی ځان له او لګیا دی الله 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 دا کوم ذکر ته کوه دا خو ته صرف د الله نوم اخلي داسې ذکر خو هغې ته وایي چې هغه یو کلام مفید وي پوره کلام وي لکه اوس یو سړی ناست دی سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا کلام مفید دی د دې فایده ده معنی ده سبحان الله مطلب څه دی یعنی الله پاک دی د هر عیب او نقصان نه صحیح ده یو سړی ناست دی الحمدلله 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 د دې یو معنی ده فایده ده یو سړی ناست دی لا اله الا الله لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خو یو سړی ناست دی الله الله بعضو مختصر کړی دي تصوف والا صوفیانو دا هو 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 مطلب یعنی الله نو الله چې ته وی دا وخت ډیر غواړي مهنت ډیر غواړي نو مختصر سره هو مختصر شو هو دا نه د سلفونو ثابت دي نه قرآن او حدیث کې دا شته چې صرف د الله نوم دومره پیري وي الله دا کار کوي او نه څوک ثابتولی شي ته زموږ تحدي ده ویله سوي دغه مولیانو ته دا وظیفې مظیفې چې ورکوي خلکو ته بې دلیله چې پلانې نوم 1 لاک پیري ووایه پلانې 10,000 پیري ووایه صرف نوم مجرد د الله ویل دا ثابت دي چې په دې طریقې سره وایه یو سړی لګیا دی یا باري یا باري یا باري یا باري او صحیح د باري د الله نوم د الباري خو ته څه وایې الباري ته هغه ووایه که نه ته د هغه مبارک کې څه ویل غواړې هغه ووایه که نه نو دا چې کومې خبرې دي چې یا باري سل پیرې ووایه جمعې په ورځ او قبر کې به د الله یوازې نه پرېږدي دا بې دلیله خبرې دي او دقه شان تاسو ته عام قانون ذکر کوم چې هر ذکر ته دا خبره راغله د الله نوم یا لطیف 50 پیرې ووایه داسې به وشي د الله نوم یا خالق 10 پیرې ووایه داسې به وشي د الله نوم یا عزیز 1000 پیرې ووایه دا به وشي چې کله ته هم داسې مسله راغله بغیر د څه تپوس نه پوه شي چې دا څه دي دروغ دي بغیر د څه تپوس نه د قانون یې زده کړه په صحیح سند سره په شریعت کې داسې یو ذکر هم نه دی راغلی والله اعلم